په هیواد کې د بانکونو نه فعالیت او د ستر اقتصادي بحران سره د هیواد مخ کېدل. د دفترونو او وظایفو بندیدلو خلک په هیواد کې د بیکارۍ سره مخ کړي. د بانکونو بندیدلو د خلکو شته پیسو ته لاسرسی بند کړی او ځینې خلک حتی خوراکي توکي نه لري. که څه هم د طالبانو غیان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ وویل چې ټول بانکونه به زر تر زره پرانیستل شي، خو ویل کېږي چې د افغانستان بانک هم تر دا مهاله نه دی فعال شوی. په افغانستان کې د بانکونو تړل کېدلو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي چې ټول بانکونه باید مراجعینو پر مخ پرانیستل شي ترڅو خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. په کابل ښار کې یوازې د اسلامي بانک مرکزی برانچ په دې شرط چې یوازې ډالر او هغه هم 200 په مقدار پیرودونکو ته ورکړي فعالیت کوي. عزیزي بانک بیا وایي چې د افغانستان بانک د سیستم فعالېدو سره به یاد بانک د مراجعینو پر مخ خلاص شي. عزیزي بانک نن شنبه د اګست پر 28 ویلي دي چې د خصوصي بانکونو ټول فعالیتونه او سیستم په افغانستان بانک پورې تړلی دی. په افغانستان کې څه باندې 10 ورځو را په دې خوا اکثره خصوصي بانکونو د مراجعینو پر مخ تړل پیل کړي دي. د دغه وضعیت جریان په هیواد کې د اقتصادي بحران د پیل په لور ستر ګام پیل کړی. په اصل کې ټوله پړه د افغانستان پر بانک باندې اچول کېږي ځکه چې د ټولو خصوصي بانکونو سرچینه ګڼل کېږي. له بله پلوه د ځینو بانک د طالبانو لوري کوم خاص او جدي قدم په دې برخه کې نه دی پورته شوی، نو ځکه ټول مشکل د حکومت پر غاړه اچول کېږي. په دې اړه مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو تر بل ویډیو ښې چارې.